د حنفي فقه بله دشمنه ډله د بریالویت ده. دلته د بریالویت یو شاخ صیفیت هم دی. د صیفیانو مشر پیر سیف الرحمن صاحب په خپل پیغام کې صراحتا ویلي دي چې زه په ټولو عقایدو کې د بریالویانو سره موافق یم. دا په 11 نمبر صفحه کې دا د پیر سیف الرحمن خپل پیغام دی. فقیر سیف الرحمن مبارک المعروف پیر ارچی و خراسانی کا پیغام. نو د دې په 11 نمبر صفحه کې وایي تمام عقائد میں اہل سنت بریلوی سی پوری مطابقت رکھتی ہے. د وکټوریانو په شان صیفیت او بریلویت هم د حنفي فقه په مقابله کې یو مستقله فرقه ده. اول خو تاسو د پیر سیف الرحمن او د صیفیانو په باره کې د اسلامی امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله فتوا واورئ. واجب القتل بلدي مرتدان بلدي غيب بلدي او حدثي مشر في كل رسالوك لكل ما شرع على اسناد موجود ويكشفك المعراج فيغمرنا ثمان الوقت. نو د مفتی اعظم د اسلامی امارت د مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله اواز تاسو واورید چې صیفیانو ته زنادقه واجب القتل او مرتدین ویلی دي. د صیفیانو بریلویانو خاص شعار په مساجدو کې ګډاګانی دي. حالانکه دا ګډا حنفیت نه ده. تاسو په خپل مختصره فتاوی عزیزی صفحه 9 شپېته کې وګورئ. په دې کې د بشمیره فقی کتابونو په حواله باندې فرمایلی دي چې دا د صیفیانو دا رقص او ګډېدل دا حرام دي. د فتاوی هندی په حواله لیکلی دي چې السماع والقول والرقص الذي يفعله الصوفیة في زماننا حرام. دا د صوفیانو دا رقص په مساجدو کې دا وی حرام دی. د المزمرات په حواله لیکلی چې دا حرام دی. د الاختیار د المحیط د اختیار الفتاوى د الفتاوى البیهقیه په حواله لیکلی چې دا حرام دي. او د جامع الفتاوا په حواله لیکلی دي چې ومستحلها کافر. د صوفیانو دا رقص او ګډا چې په مساجدو کې کوي څوک چې وای دی ته حلال وای هغه کافر دی. وګوره فتاوی عزیزی کې دا حواله صفحه 9 شپېته. او د حمادیه په حواله لیکلی چې دا ګډېدل په مساجدو کې حرام دي. د فتاوی ترخانیه په حواله لیکلی دي چې سئل عن الحلوانی عمن سموا انفسهم بالصوفیه واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لانفسهم منزله فقال افتروا على الله الكذب وقال انهم ينفون من البلاد. واذا كم صوفیان چې په لهو کوي او په ګډیږي او ځان ته د یوې مرتبې دعوه کوي نو د دې په باره کې وایي د امام حلوانی رحمه الله نه پوښتنه وشوه. نو هغه وفرمیل چې دوی د الله پورې دروغ وایي او دا وایي د مساجدو نه وشړئ. د صوفیانو سردار علامه هجویری رحمه الله د صوفیانو په دې ګډاګانو باندې سخت رد کړی دی. وګوره کشف المحجوب علامه شامی رحمه الله ور باندې رد کړی دی. وای هغه صوفیان چې ګډیږي او غنا کوي دعوه د وجد او د محبت کوي نو دا ګډېدل وای مکروه دي یعنی مکروه تحریمی دي لا اصل له فی الدین. او علامه ابن نجم الحنفی رحمه الله فرمایلی دي چې هغه خلق انما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبه مکروه ولا اصل له فی الدین. نو د دوی خاص شعار دا ګډېدل دي. د دې نه بعد به زه د الله پاک په توفیق سره سلسلوار په صیفیت بریلویت به مقابله حنفیت باندې یو څو درسونه ستاسو په خدمت کې عرض کوم. په نن درس کې به د الله پاک په توفیق د صیفیانو بریلویانو د حنفي فقه په مقابله کې 3 مسائل ذکر کو. اوله مسئله صیفیان بریلویان د حنفي فقه په خلاف غیر الله عالم الغیب گنی. د علم الغیب په مسئله کې صیفیان بریلویان د امام صاحب د کتابونو په مقابله کې او د حنفي فقه د کتابونو په مقابله کې
د نورو خلکو د کتابونو نه خپل خیالي استدلالات کوي او کله د حنفي فقه په مقابله کې خپل فاسد اجتهادات کوي. د امام صاحب خپل قول دا دی او په فقه حنفي کې صراحتاً دا راغلی دي چې غیر الله ته عالم الغیب ویل او غیر الله ته د علم الغیب عقیده دا د کفر ده. وګوره د حنفي فقه کتابونه او دارنګه د عقاید کتابونه شرح د فقه اکبر صفحه 422 البحر الرائق جلد 3 صفحه 155 فتاوی علمگیریه جلد 2 صفحه 209 فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحه 428 وغیره په لسګونو فقهاو دا لیکلي چې غیر الله ته د علم الغیب عقیده د کفر ده. امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله صیفیانو بریلویانو ته چیلنج ورکړی دی. فرمایلی دي چې موږ به د فقه حنفي په لسګونو حوالې درته پیش کو چې غیر الله ته د علم الغیب عقیده د کفر ده. بریلویان صیفیان د صرف 2 حوالې د حنفي فقه داسې پیش کی چې په هغې کې راغلی وي چې غیر الله ته د علم الغیب د عقیدې نه منونکی کافر دی. د فقه حنفي صرف 2 حوالې دي داسې پیش کی چې په هغې کې راغلی وي چې غیر الله ته د علم الغیب نه منونکی کافر دی. دا یوه مسئله. د صیفیت بریلویت د حنفي فقه په مقابله کې دوهمه مسئله هغه عقیده د حاضر او د ناظر ده. صیفیان بریلویان نبی علیه السلام حاضر او ناظر ګڼي. دا وګوره د غلام یاسین صیفي کتاب حاضر و ناظر محبوب او بے صراحتاً لکلی یعنی ہمارا نبی حاضر اور ناظر ہے. دا بل وګوره معروضات الحاذق د مفتی غلام فرید صیفی کتاب دی. د دې کتاب په 12 نمبر صفحه کې لیکلی دي چې وای ما د پیر سیف الرحمن نه پوښتنه وکړه چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر دی؟ وای هغه راته وویل چې هو، بلکہ میں مسمى غلام فرید صیفی ہزاروی نے ایک موقع پر سرکار مبارک سے دوران گفتگو پوچھا. یعنی ما غلام فرید صیفی ہزاروی یو ورځ د خبرو په دوران کې د پیر سیف الرحمن نه پوښتنه وکړه کہ کیا حضور حاضر و ناظر ہے، چې آیا نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہے دے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو آپ نے تصدیق فرمائی تھے کہ ہاں حضور حاضر و ناظر ہے. نو دا د کتاب دی. حالان کې د بریلویانو غزالی دوران مولوی عمر اچروی لیکلی دی چې حضور زوجین کی جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہے. یعنی مقیاس حنفیت صفحه 202 او پیر سیف الرحمن لیکلی دی چې زه په ټولو عقایدو کې د بریلویانو سره موافق یم. دا وګورئ 19 نمبر صفحه فقیر سیف الرحمن مبارک المعروف پیر ارچی خراسانی کا پیغام. په دې کې 19 نمبر صفحه کې وایي تمام عقائد میں اہل سنت بریلوی سی پوری مطابقت رکھتی ہے. نو عمر اچروی لیکلی دی چې کله په هر ځای کې ښځه او خاوند سره یو ځای کیږي د جما په حالت کې مو نبی علیه السلام د دې دواړو په مابین کې حاضر و ناظری. حضور زوجین کې جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہے. یعنی چې ښځه او خاوند یو ځای کیږي جما کوي التم معاذ الله نبی علیه السلام حاضر او ناظر دی. نو دا د پیر سیف الرحمن عقیدم ده. ځکه دی وایي چې زه په ټولو عقایدو کې د بریلویانو سره موافق یم. حالان کې په حنفي فقه کې د حاضر او د ناظر د عقیدې والا تکافر ویلی دي. فقها فرمایي من قال ارواح المشایخ حاضره تعلم یکفر. څوک چې د حاضر او د ناظر عقیده ساتي هغه کافر دی. دریمه مسئله د صیفیت بریلویت د حنفي فقه په مقابله کې دریمه مسئله د استمداد فيما فوق الاسباب ده. صیفیان بریلویان اولیاء او انبیاء خلاصه کوي د اوسنی خرتم په ما فوق الاسباب کې مشکل کوشا وي. حالان کې په فقه حنفي کې په ما فوق الاسباب کې غیر الله ته مشکل کوشا ویل د کفر او د شرک عقیده ده. زه یو 2 عبارات درته وایم. قاضی ثناء الله پانی پتی الحنفی رحمه الله لیکلی دی مسئله آنچه جهال میگویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله یا خواجه شمس الدین پانی پتی شیئا لله
جایز نیست، شرک و کفر است. څوک چې وایي چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله امداد ترېنه غواړي، او یا وایي یا خواجه شمس الدین پانیپتی شیئا لله، دا وایي جایز نه دی بلکې شرک او کفر دی. او اگر الهی به حرمت خواجه شمس الدین پانیپتی حاجات من روا کن گویند مضایقت ندارند، یعنی که توسل کی نو بیا څه مشکل نشته، خو چې په مافوق الاسباب کې د غیر الله نه کومک غواړي دا وایي کافر او مشرک دی. وګوره ارشاد الطالبین صفحه 40 او صفحه 48 او دارنګې صفحه 29. حضرت شاه ولی الله المحدث الدهلوي رحمه الله لیکلی دی كل من ذهب الى بلدة اجمیر او الى قبر سالار مسعود لاجل حاجة يطلبها فانه اسم اسما اکبر من القتل والزنا. څوک چې د اجمیر ښار ته لاړو یا د سالار مسعود قبر ته لاړو د پاره د دې چې د هغوی نه خپل حوایج طلبوي، توسل نه کوي بلکې د هغوی نه امداد غواړي، فانه اسم اسما اکبر من القتل والزنا، د په دومره سخته ګناهګار شو چې د قتل او د زنا هم دا ګناه سخته ده. سیفیان وای غیر الله په مافوق الاسباب کې کرامتن و معجزتن مدد کولی شي. حالن کې دا کم علم خلق دي. شرح العقاید کې فرمایي چې خلق ما فوق الاسبابي او کسب ما تحت الاسبابي، نو ما فوق الاسباب کارونه کول دا خلق دی. نو تاسو چې اوس وایئ چې کرامتن و معجزتن ما فوق الاسباب کومک کولی شي، د دې دا معنا ده چې ما فوق الاسباب خلق کولی شي، یعنی د الله دا صفت ورته ثابتېدلی شي چې خلق دی، او د الله صفت چې خلق دی غیر الله ته ثابتېدل محال دي، او محالات دا کرامتن و معجزتن چاته نه ثابتېږي. نو دا یو 3 مسائل ان شاء الله دا درسونه به سلسلهوار دا شروعي، او په دې کې به تاسو ته دا خبره موږ ثابته کو چې صیفیان بریلویان دا د فقه حنفي نه منحرف دي او د فقه حنفي دشمنان دي.